الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. دغه پوسته د پاکستاني ځواکونو ده چې فعلا د افغان ځواکونو په لاس کې ده، د هغو د خوا نیول سوې ده. دغه پوسته پاکستاني فوجیانو ده چې افغانان نیولي. هغه کسا په ساکه سي کیلې ته سترګې غړاوه خو کیلای وشتا تستای وشتا تستنه ده کیلې مانځ ده سما پوش پولیو سره نه کسا هغه دی وشتا کله دا دا راځي چې ګور کنه ټول وخت دا پورا پوش پاتې دا مغزن کار دی چې افغان ځواکونه یې بغل ته ولاړ دي. Da di što? Da, to je vište da, hoje? Da kustoji višto. Sam goj otpala. بسم الله الرحمن الرحیم. تیر شپه شاوخوا 3 بجې پاکستاني الوتکو د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ په لمنه سیمه کې او د خوست ولایت سپیرې ولسوالۍ په افغان دوبۍ سیمه کې د عامو وګړو په کورونو باندې بمبار کړی چې په پکتیکا کې 6 تنه 3 ښځینه او 3 ماشومان شهیدان شوي او یو کور نړېدلی دی او په خوست ولایت کې هم یو کور نړېدلی 2 تنه ښځینه شهیدان شوي. د عبدالله شاه په نامه کس چې پاکستاني اړخ په پیښ کې د پنهخه کېدو ادعا کوي هغه په پاکستان کې دی. بله دا چې په یاده سیمه کې په دواړو غاړو کې یو قوم اوسیږي چې ورځنی تګ راتګ لري او ګڼې خپلویانې سره پالي. د افغانستان اسلامي امارت یاد بریدونه په کلکو ټکو غندي او دغه غیر سنجیده اقدام د افغانستان په حریم تجاوز او تیری بولي. د افغانستان اسلامي امارت چې د نړۍ د زبرځواکونو پر خلاف د ازادۍ د اوږدې مبارزې تجربه لري هیچا ته په خپله خاوره د تیري اجازه نه ورکوي. پاکستانی ولس او نوی ملکی حکومت باید پرې نږدي چې د پوځ څو تنه جنرالان په دغه ډول بې باکه کړنو سره د تیرو 20 کلونو په څېر د نورو جهاتونو د ګټو لپاره خپلو غلطو سیاستونو ته دوام ورکړي او د 2 مسلمانو ګاونډیو هیوادونو اړیکې خراب کړي. پاکستان باید په خپله خاوره کې د پیښو د نه کنټرول، ناتوانۍ او ستونزو پلات پر افغانستان وانه چوي، ځکه داسې پیښې خورا بدې پایلې درلودلی شي چې بیا به یې کابو کول د پاکستان په اختیار کې نه وي. د افغانستان اسلامي امارت هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه په استفاده د چا امنیت خراب کړي.
مخکې د پروشتاس په جال باندې لیکلي جال ته فورا یې ولي ورشتان راغله موږ یې بیا هم دومره ښه ګڼه او شاکر یې انسان ویشتلي سرغړونه یې کړې ده کرایه یې کړی دی او بیا مسلح کسان راغلي دي اوس به داسې کوئ چې کوم سیم چې دی باډ دا باډ راغلی دی هغه په شا غره کوم داسې تللی دی هغه صرف هغه خو یخ سټ تاسو سټ باندې د حیوانات ترې کلفتۍ ترې جوړوي که ګرځېږي موږ پرابلم نشته دا داسې نقطې وي چې په دې کې مخته یا نیم ګاز یا لویشت نه موږ مسؤلیت وي په دې کې مسله سره تر جوړېږي سر عثمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ کل جو بھی کاروائی ہوئی ہے سب ساری غلطی آپ کی بالکل سر کہہ رہے کہ یہ جو جال ہے نا آپ لوگوں نے ہم اس میں کوئی مسئلہ حل نہیں کر رہے بولتے ہیں کہ جال کو اپنی جگہ پر رہنے دیں اور جال سے اس سائڈ پہ جو ہے نا وہ بنا बस उस्मान साहब से गुजारिश है कि कोई इस तरह की बातचीत होती है ना तो उधर गेट पे आपस में बैठ के कर लेते हैं صحیح چې د فرید کوشش کړی دی چې د عوام خلکو د اړتیا کړی چې داسې وړه مسله وي چې موږ جنګ ته رسېږو نه یوه خبره سره उधर खबर दी है कि دلته کې داسې کسان راځي که نه تاسو عثمان صاحب صحیح شوه موږ وروڼه یو صحیح شوه پښتانه صحیح شوه تاسو عثمان صاحب ته وایي صحیح شوه عثمان صاحب زین صاحب ته وایي هلته به کښېني تاسو هم راشئ هلته به کښېنئ خبره کوو موږ ته غلطي ده موږ منو صحیح چې کوم غلطي شوې ده موږ غلطي ده خو هغه سیول کسان دي موږ خبر شوي نو هغوی دلته راغلي دغه پوسته د پاکستاني ځواکونو ده چې فعلا د افغان ځواکونو په لاس کې د هغو د خوا نیول سوې ده دغه پوسته پاکستاني فوجیانو ده چې افغانان نیولي هغه کسا په ستا کسې کیلې ته سترګې غړوي خو کیله یې ویشته پسته یې ویشته پسته نه دی کیلې منځ دی siamo a posto io se ne siamo a vedere questo io da 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 secondo che tu lo fai no ila pura posto fa sendere ni bordo ce va di dire دا مغزن کار دی چې افغان ځواکونه یې بغل ته ولاړ دي Da di ušto. Da, tu je vište da hoje. Neko stoji ušto.